ملا هیبت الله وایي غیر شرعي قوانین لغوه او خالص اسلامي نظام جوړو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تازه ویلي چې افغانستان کې تیرو 20 کلونو کې ټول نافذ شوي غیر شرعي قوانین او لوایح لغوه کیږي. د طالبانو د مشر اړوند یو غږیز پیغام کې چې پنجشنبه د تلې پر 21 په ټولنیزو شبکو کې خپور شوی، افغانستان کې یو خالص اسلامي نظام پر جوړېدو ټینګار شوی دی. ملا هیبت الله اخندزاده ویلي چې د ټولو وزارتونو قوانین او کاري لایحې یې راغوښتي دي او له علماو سره یې شریکې کړي دي. د طالبانو مشر ویلي چې د اسلامي نظام د رامنځته کولو په لار کې به هر ډول فشار وزغمي. ملا هیبت الله له نړۍ سره د تعامل په اړه خبرې وکړې، خو ټینګار یې کړی چې دغه تعامل له شریعت سره خلاف نشي کېدی. تر اوسه روښانه نه ده چې د طالبانو مشر دغه څرګندونې له کومه ځایه مطرح کړي دي. د ویلو ده چې د طالبانو د مشر دغه څرګندونې د قطر په دوحه کې د امریکا د مرکزي اطلاعاتو د سازمان CIA له مرستیال سره د دغه ډلې د پلاوي له څرګندونو وروسته بیان شوي دي. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات له موږ سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.